خو دغه یو دوه شعره په پښتانه مینه باندې چې جنون غواړي جذبه غواړي او مټې زورورې یو څو تنه د کار دي وي خیر نه دي وي لښکرې د چا چې حوصلې شي تر اسمان پورې بلندې ضرور الله ورکوي د باز غوندې وزرې. ډېره مننه. السلام علیکم، په خیر راغلی. زه یم محمد اسحاق، تاسو ګورئ ډسکور پښتونخوا. په دې وخت کې تاسو ګاټلنګ په یو ښایسته سیمه کې موجود یم چې ورته شیخرا به ویلی شي. دلته کې د دې کلي تنظیم دی او ځوانان راغونډ شوي دي د خپل را روان نسل لپاره په دې ښایسته غر کې بوټي کړي. ولې په روان وخت کې به ګرمي ډېره زیاته وي. د هغې ګرمۍ د وجې د دې چې کوم تنظیمونه دي هغو 700 بوټي په تېره هفته کې کرلو او اوس پرون راخوتي او نن بیا راخوتي. د کلي ماشومان ځوانان ټول راخوتي دي او په دې غر کې بوټي کړي. راځئ ستاسو سره د کلي ځوانان ګلالي ماشومان او ښایسته مشران میلاو کړو چې کومو دا ځوانان راغونډ کړي دي او د دې را روان نسل لپاره په دې غر کې بوټي کړي. راځئ چې ورشو. دا ټول راغلي دي کار یې وکړو. دنیا کسان راغلي چې روټۍ داسې نه راخي. ځه که دی کار کوي نو هم بیا نه خېږي. دا نور ماشومان روان ملګرو مدد کمر ناست دی. څنګه چې تاسو ټول ته پته ده مونږ یو پروګرام شروع کړو په شیخ خرا بابا کې چې مونږ دلته کې پلانټیشن کوو. دا پلانټیشن مونږ په یو خاص مقصد دپاره دغه چونکې نن سبا چې کوم کلایمټ چینج د هغې کوم دغه دی نو د هغې د وجې موسم به ساعت په ساعته ګرمېږي. نو مونږ په دې باره کې یو سټپ واخیسته چې په دې باندې کار وکړو. خو د حکومت دومره توجه نشته. نو دا د هر نوجوان د هر چې کوم باشنده دی د هغه دا فرض دی چې به یې پلانټیشن باندې کار وکړي. ځکه چې را روان وخت کوم را روان دی دا موسم به وي دومره ګرم وي چې لکه بیا به نه فصل کېږي نه به دغه کېږي. نو هغه ډېر مشکلات کوي. نو ټولو خلکو ته زموږ دغه یو اپیل دی چې د خپل را روان نسل لپاره د هغې د مستقبل لپاره تاسو په هر ځای کې لکه د پلانټیشن داسې مهمونه وچلوئ چې دا خپله علاقه هم ښکلې کړو او وطن ورسره آباد شي. دا مهم چونکې موږ د ګرین اینډ کلین میاخان په نوم باندې شروع کړی او د ګرین اینډ کلین میاخان میشن په نوم باندې او د دې چې کوم ټیم دی نو هغې له موږ ټیم نوم ورکړی دی ټیم میاخانو. په دې کې موږ سره چې څومره زموږ د کلي مشران دي او څومره زموږ نوجوانان دي هغوی بھرپور چې کوم دی زموږ سپورټ کړي او په هر فورم باندې موږ سپورټ کړي. زموږ دغه یو ریکویسټ وایي زموږ د کلیوالو نه چې کوم دا بوټي دي دې ته چې کوم دی نقصان نه ورکوي او د ټیم میاخان چې کوم دی حصه جوړه شي او څومره چې د میاخان نوجوانان دي هغوی ته زموږ دغه ریکویسټ دی د ټیم میاخان حصه جوړه شي او دغسې چې په هر کله په کلي کې چې کوم دی اجتماعي کارونه کېږي د کلي په سطح کارونه کېږي هغه هر تنظیم کوي. نو موږ له پکار دی چې موږ خپل چې کوم ذاتي کارونه دي هغه مخکې وروستو کوو او دغه اجتماعي کار له چې کوم دی فوقیت ورکړو. دې نه علاوه چې کوم دی زموږ ورسیز ملګري دي یا کوم چې صاحب استطاعت ملګري دي هغوی د زموږ دغه خواست دی چې چونکې دې له موږ باقاعده یو چوکیدار نسل دی د هغې موږ اوس د اوبو تنظام هم کړی دی او دلته به ټانکۍ هم جوړو. نو څومره ملګري چې صاحب استطاعت یا ورسیز ملګري دي هغوی چې کوم دی خپل ډونیشن هم چې کوم زموږ افیشل اکاونټس دي په هغې باندې کولی شي. السلام.